دلته یو اهمه مسله نن سبا خو د فیسبوک او د انټرنیټ او د ګن بلا دور دی نو د لیبرل طبقه چې د زموږ په دې ملکونو کې علمانیان او لیبرل چې ورته ویلی کېږي چې دوی دا خبره کوي چې دین بس په جومات کې جومات نه بهر د دین څه کار نشته. نن سبا یو څو ویډیوګانې چلیږي ما لیدلي دا ډېره فایدهمند خبره. یو ویډیو کې دا ښیي چې یو کوړمه ده او غریبه ده او خوراک یې نشتي او خوا کې ګاونډي چې کوم دی نو هغه څاروی اغوستی دی او الالی یې د اختر په ورځ ښه څه میسیج ورکوې دې ویډیو نه څه رساله ورکوې څه پیغام نو پیغام دا دی چې د دې نه ښه دا کار و د څه نه د دې قربانۍ نه د دې ګاونډي خیال ساتل دا تې ښه و. بعضو کسانو ویډیو جوړه کړې ده یو سړی غریب دی یې لیکل تحریر نقل کړی مقالې نشر کړی چې یو سړی حج له روانو او ګاونډي پسې خواته راغی ډېر غریب و او د لور په سرې ما بل ولیدو د لور په سرې لوپټه پرته وه شلېدلې د غریب لور وه نو دا کوم چې حج راتونه هغه ورته دعاګانې کوه ماته حج له ځم وی هغه غریب دغه ماشومې لوپټه برابروله وی الله دې قبول کړي. څه میسیج دې ځینه ورکوې وی دا میسیج ورکوو چې حج پرېږده تاسو به په ځان پوه هم نه شئ د دین نه به اخلاص کړي والله العظیم. ها عوام څومره ښکلې خبره نه حج ته څه ضرورت دی لږ غریب له پیسې ورکړه ګنې نن تا حج پرېښو ده پرېښو هغه پرېښو هغه پرېښو د اسلام یو په شاعرو کې یو غټه شاعره لړه ختمه شو رکن ختم شو. نن تا ووایي قرباني مه کوه غریب له پیسې ورکړه هغه بل هم ووایي قرباني مه کوه قرباني ختمه شو. هسې ما سوچ کوم دوی ظالمانو چې ته داسې ونه وي چې دا لیبرل خلک چې روزانه څومره ګیرې خوري او نایانو له پیسې ورکوي که دا را جمع کړي نو د غریبانو به څومره کار کېږي. که دوی دا ګیرې ونه خوري او دا ګیرې وړې نه کړي او دا پیسې چا له ورکړي غریبانانو له څومره کار به کېږي د غریبانانو که د دې ټیویانو د دې ډیشونو په ځای باندې دا پیسې راول غریبانانو له ورکړي دا پیغام به ته چې ته وانه اورې نه څوک نشر کوي. شرطیان د فیسبوک ولټوه داسې به ته پکې ډېر ښه میسیجې میلاو شي ویډیو به جوړه کړي سړی به غریب وي یا به جاړي ناست وي یا به بیماري او بل لږې څاروی لالی نه ووایه د دې نه ښه دا نه و چې ده څه کړی وی د غریب له پیسې ورکړی نه نه دا غوښه هم د غریب به وخوري دا غوښه غریب له به ورکړي که نه عبادت ته څنګه ختموي په مسلمانانو باندې موږ د عوام نه پوهېږي دوی په دې چالونو باندې نو که چېرته یو عالم خبره م وکړي یاره وایي د علما هم بل څه کار نشته اوس ته وګوره دې کې څه و هغه څومره ښکلې خبره وکړه چې غریب د لور په سر باندې لوپټه برابر کړه شلېدلې ووي زه الله دې قبول کړي نو اوس څه کوې ته په هغه باندې چې د حج پرېږدي کوم چې رکن دی او په هغه واجب دی او د هغه طاقت رسي داسې یو میسیج وکړه وایه حجونه مو کوي قربانیان هم کوي خو غریبانان پکې هیر نه کوي صحیح ده داسې وکړه که نه نو ته به حج سره ختمې او ته به قرباني سره ختمې او داسې به نور عبادتونو باندې قیاس کوو نورو باره کې هم دقه وایي چې ته سم کې نو دې په ځای به دې څه کړی وی دې په ځای به دې غریب له ورکړی که ته جومات جوړې جومات خو شتي کلي کې دې په ځای به دې چا له ورکړی وی غریب له ورکړی که ته بل څه کار کوې دې په ځای به د غریب ورو ورو ته پوه نه شې عبادتونه باندې ټول پرېږدي دا ټول عبادتونه به باندې پرېږدي یو ورځ به ویډیو وګورې د مانځه باره کې به ته هم څه ووایي چې ته چې مانځه ته راغلې او 10 منټه او پاو ساعت دې تېر کړو دې پسې یو غریب سره به په لاره تللی منډه به دې وهلې وه که عوام په دې خبرو باندې پوه نه شي او دا سوچي به دا که زموږ خیرخوا دي او څومره ښکلې خبرې کوي دا تاسو ته ما یو فایده ذکر کړه او دا نادره فایده ده یاد یې ساتئ او مخکې نقل کوي